کوم څاروي په غوږ کې مسلې غوږ یې شکېدلی یا سورې په کار دا ده چې د هغه څاروي د هغې د قربانۍ نه مې اجتناب وشي. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ د څه خبرې ان نستشرف العین والاذن د دې خبرې چې موږ د څاروي غوږ ته وګورو او سترګو ته د څاروي غوږ او سترګو ته په غور سره وګورو چې غوږ یې کټي سترګو کې مسله هغه وانخلو په هغې قرباني ونه کړو. نو د دې حدیث نه علما استدلال کوي دا بعضې خلک دا څاروي چې ساتي غوږونه ترې کټ کړي د غوږونو کې سوري د دغه څاروونه اجتناب پکار دی. بیا دا مسله علماو ترمنځ اختلافي ده که یو سړی دی هغه داسې څاروی واخیستل چې د هغه غوږ سوری او یا شکېدلی و قرباني په هغې کېږي که نه کېږي دا اختلافي مسله ده خو لیکن دا اتفاقي مسله ده. علما وایي د دې نه به ځان ساتي. ولې ځکه علي رضی الله تعالی عنه وایي وی موږ ته رسول الله خاص امر وکړو چې د هغه څاروي نه ځان وساتو بلکې د څاروي غوږونه او سترګو ته وګورو چې په دې کې خو څه عیب نشته. نو هر کله چې په غوږ کې مسلې کوشش وکړه چې هغه څاروي نه ځان وساته. دویمه خبره ښکر چې د کوم څاروي ماتي په هغې به د قربانۍ څه وکړي. د ښکر د ماتوالي په باره کې بعضې روایاتو کې داسې راځي دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې راځي هغه دا د علي رضی الله تعالی عنه فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یضحی باعذب القرن وی رسول الله د هغه څاروي د قربانۍ نه منع کړې ده چې ښکر یې مات شوی. خو د دې روایت په باره کې علما وایي لکه شیخ البانی رحمه الله او حافظ زبیر علیزی رحمه الله دا دوه اوچت علما دي تیر شوي دي وفات شوي دي. دوی د دې روایت په باره کې وایي چې دا کمزور دی او ضعیف. نو دا خبره د علماو په منځ کې اتفاقي ده چې تا ته داسې څاروی میلاوېدل چې هغه په ښکرو روغ نو بیا د مات ښکر څاروي نه اجتناب وکړه. نور په مات ښکر څاروي باندې قرباني کېږي انشاءالله خو غوره نه ده. غوره دا ده چې ته په هغه څاروي قرباني وکړي چې د هغې ښکرونه مروغي د عیب نه پاکي. بله مسله هغه دا چې د کوم څاروي لکۍ کټي آیا په هغې قرباني کېږي که نه کېږي. دا ضروري مسلې دي زما محترمو وړې مسلې. کله کله په منډۍ کې ولاړې تصویران ترې وباسي وایي مولي صاحب دا وګوره په دې څاروي قرباني کېږي که نه. دا مشهورې مسلې دي اسانې مسلې چې دا هم زده کړې دا خو د روزمره هر کال د قربانۍ سره تعلق ساتي زما او ستا د ژوند سره تړلې خبرې دي. دا داسې یادول په کار دي لکه ما او تا چې هره ورځ یو کار کوو هغه راته یادي. دا وړې مسلې دي زده کول په کار دي. د کوم څاروي چې لکۍ کټي په هغه څاروي باندې قرباني کېږي خو غوره خبره دا ده چې په داسې څاروي قرباني وشي چې د هغه لکۍ پوره. په کوم حدیث کې چې د دې نه منع راغلی ده چې په لکۍ باندې کټي د هغه څاروي قرباني نه کېږي هغه روایت کمزوری دی. نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي خو هغه روایت نه دی ثابت د الله د رسول نه کمزوری دی. علما په کلام کوي نو لہذا په هغه څاروي باندې د قربانۍ نه اجتناب پکار دی. بله مسله یو څاروی دی د هغه دوه غاښې دی غاښونه یې راختې دي خو د څه وجې نه یا د څه سره لګېدلي دي غاښونه یې مات شوي دي راختي و غاښ یې مات شوی دی پته لګېږي چې یاره دا دوه غاښی دی خو غاښونه ترې مات شوي دي په هغه څاروي قرباني بلکل په هغې باندې هم کېږي.